دا وخت چې موږ دا که دغه عبدالله ورور د خپل وخت باسي یقیني دی مصروفه ده، دی کار لري، دی پیسې ګټي، دی بزنس کوي. زه بېکاره نه یم، ته نه یې، نوروز صاحب نه ده. دا وخت چې څوک باسي باید موږ ټول دلته ورشو. عبدالله ورور ته په دې نه ورځي دی حزبي ده، صرف په دې چې حزبي ده ما ته نه راځي دا غواګانو والا د نوروز والا صاحب باندې بله ټاپه لګي، په احمد بله ټاپه لګي، په محمود بله لګي. نو موږ په خپل کې سره جدا کوي. که چېرته موږ په خپله کې سره منسجم شو، وختونه وټاکو. موږ په تېره مبارزه کې همداسې کول، موږ خالي وخت مخالف ته نه پرېښوده چې زما به خپرونه ختمه شو بل به راغی، بل به چې ختمه شو بل به راغی. دا د دې په خاطر کوم چې دا ټولې واوري، کنې موږ یې په واټساپ کې هم کولی شو، په شخصي کې په یو مجلس کې هم کولی شو. نو د دغه وجې نه د ما هیله دا ده چې تاسو هر رقم جوړه کړله، زه په همغه رقم در سره یم. خو دغه دوه کسان چې فی الحال ما ټارګټ کړي دي په والله کې پرېږدم چې په بیت الله شریف کې توبه وباسي. د دوی ټول ریکارډونه ما راویستلي دي، د دوی یو د بل ترمنځ چې کومې کنځلې کړي، دا پیسې اخیستل سوي دي، او دغه 400 والې څنګه تر ما ښه افغان وباله. زه په خپل کور کې په خپل کلي کې 40 کاله زه نسم اوسېدلی، کله د روس اشغال کله د امریکا اشغال. دا یې په 400 کې غټې وریجې خرڅوي، پانتون وایي، بزنس کوي، تعلیم کوي، دا یې تر ما ښه افغان. ما بیا څه شی وایي دی پاچا خان. پاچا خان زه هېچا سره مشکل نه لرم، خو د پاچا خان لارویان څه کوي؟ د پاچا خان د کور خلک په یو سنټ په چوکۍ باندې خپل هر څه په دا ولګه ولاړه. د پاکستان د سنټ په مجلس کې کېناسته، نه پښتونخواني ده، نه لروبر ده، نه باچاخاني ده، هیڅ شی نه ده. د 400 ولس یې همداسې پرېښوده. باچا خان که رښتینې مبارزه کړې وای نن به په 400 کې د ده چوکۍ چا نه سوه ګټلی. د عمران خان د ګوند د 13 کلن ځوان چې تازه د انتخاباتو وړ وګرځېده، د ایملولي نه چوکۍ وګټله. د څنګه مبارزه کړې؟ د په خپل 400 کې خپل پښتانه نه دي ویښ کړي. دی به راجګېږي، ما ته به د لاروبر پښتانه ویښوي. یو سړی چې په کور کې انسجام نسي راوستلی، هغه به د باندې مارکیټینګ څنګه کوي؟ هغه به دعوت څنګه چلوي؟ د باچا خان مبارزه ما ته د باچا خان له کوره ښکاري چې وخت د ده په کور کې د 400 چوکۍ د ده لمسی نسي ګټلی. دی مجبوره کېږي له سن نه د پیپل پالټۍ د سینټ له چوکۍ نه لاړ شي اسلام آباد کې ځان ته یو بېچارهګۍ وظیفه پیدا کړي. هغه څنګه کولی شي چې ما مبین پښتون ویښ کړي؟ څنګه کولی شي چې زه د باچاخاني دعوه وکړم؟ د باچاخاني دعوه به ما هغه وخت کړې وای چې کم از کم د بره پښتونخوا پرېږده کوزه پښتونخوا ویښه کړې وای. نن د صوبه سرحد په حکومت باندې د باچاخان حکومت وای، نن یې کم از کم له پاو سره په ګوته باندې خبرې کولی. دی خو د مسلم لیگ د ګوند یو سنیټر ده، هغه ته غېږه ورکوي، هغه د کې ورکوي. د باچاخان لمسی به دغومره بې غیرته وي؟ د باچاخان لمسی به دومره غټېږي؟ راغی همدغه منظور پښتون په 11 سپتمبر کې چې کېناسته، همدا د باچا خان لمسی ورسره ودرېد، وعده یې وکړه، طلاق یې واخیسته چې زه له تا سره یم. نن ټولو ته یې لار جدا کړې، هغه یې تنها پرېښی. همدا باچا خاني ده. همدغسې د نجیب لارویانو ته وایم، نجیب که چېرته لارویان درلودلی، نجیب که چېرته هېواد ته کار کولی، کم از کم نن خو به یو کس راغلی د نجیب په سر به یې مدلل بحث کړی. دوی خو چې راسي کنځلې، دوی خو چې راسي بادرات. په دغه 10 ورځو کې چې څومره توهین دوی ما ته کړی، سړیه زه په دې شیونو نه رسته کېږم، ځکه زه پوهېږم چې د ما دعیه حقه ده، زه له حقه نه تېرېږم. د ما مشر ظلم نه ده کړی، ما په پلیګون کې خلک ژوندي نه دي ښخ کړي، زما دعیې والا 40,000 هراتیان نه دي شهیدان کړي. نو دا هغه څه دي چې زه په کلکه ورسره ولاړ یم. که څوک راسره درېږي، وروره هرکلی د کشر په صفت زه ورسره ولاړ یم. هر څوک چې دا مبارزه مخ ته وړي، زه 14 لمبر عسکر یم. او د ټکر وخت چې راغی، که څوک راسره درېده که نه درېده، زه یوازې ورسره درېږم. او ځکه په ټکر زه خوند اخلم، زه هغه وخت انرژي اخلم چې کله ماته د ټکر سړی پیدا سي. چې کله د ټکر سړی راته پیدا سو، بیا زه خوشحالېږم، خوب هم راځي، نه ارمل یم. او داسې د اوتې باوتې وایي په دغه ماته خوند نه راکوي. دا چې دوی اختارونه ورکوي، دا چې دوی د ما په سر باندې انعامونه ټاکلي دي، دا انعامونه د په جب کې کېږي. یو کس په ما باندې $10,000 انعام ایښی، هغه ډالر د ما کور ته ویسي، یا د په درېیم ځای کې په بانک کې زه خپله خودکشي کوم. خو دوی دومره نران دي نه. او ما ته د ټکر سړی په کار ده، او وروره انعامونه مو په جب کې کېږدئ. هر څوک چې د ما مرګ غواړي $10,000 بانک کې کېږدئ، یا 5 کس ته د ما اکاونټ کې واچوئ. سبا زه ځان له پښو ځوړندوم، یو ساعت دپاره کمړ نه شم. بېله خبره ده، زه دې وزنم جنرال صاحب. نو دا کیسې